تاسو به زیاتره وخت په فیسبوک کې سرچ کوئ، تاسو سرچ په فیسبوک کې پاتې کیږي، نو تاسو چې کله هغه سرچ ړنګوئ یو قرار ړنګېږي، نو هغه ستاسو نه ډېر وخت نیسي، ډېر وخت ضایع کوي. په نننۍ ویډیو کې به تاسو طریقه ښیم چې ټول سرچ په یو وار سره ختم کړئ. راځئ تاسو دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ، که ښه مو شوه لازمه نه د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. راځئ دا ویډیو په طرف. نو را به شئ ملګرو، تاسو خپل فیسبوک ته فیسبوک پر خلاص کړئ. هر کله مو چې خپل فیسبوک را خلاص کړ، د هغې وروسته به تاسو راشئ خپل پروفایل خواته چې کله راغلی، تاسو به څنګه وکړئ، دلته به لاندې راشئ سیټینګ اینډ پرایوسي به پیدا کړئ. سیټینګ اینډ پرایوسي باندې مو چې کلیک وکړ، دلته سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، تاسو وګورئ پرسنل ډیټیلز په دې باندې اکاونټ سنټر باندې به یعنې کلیک وکړئ. د هغې وروسته به تاسو څنګه وکړئ، دلته لاندې راشئ یور انفرمیشن په دې باندې مو چې کله کلیک وکړ، دلته لاندې سرچ هیستري وګورئ. سرچ هیستري کې تاسو راشئ، دلته سرچ لاندې وګورئ کلیر آل سرچ په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته وایي لاست اور 13 ساعت مو چې کوم سرچ کړی دی، یسټرډے 13 ورځ مو چې کړی دی، یعنې کوم سرچ تاسو غواړئ، د 13 ساعت سرچ غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ، ټول ختم کړئ، د 13 ورځې سرچ غواړئ، یا آل ټایم چې څومره سرچونه مو کړي دي هغه زه وایم آل ټایم، نو کلیر آل سرچ ستاسو سرچ په دې سره څنګه شي کلیرنګ سرچ ګورئ. اوس تاسو خپل فیسبوک لرې کړئ، بیا ورشئ همدغه فیسبوک خواته. هر کله چې ورغلی د هغې وروسته تاسو لاړ شئ په سرچ باندې کلیک وکړئ. نو دلته ستاسو څومره سرچ دی هغه څنګه شو، له مخې څخه لرې شو، یعنې ټول سرچ ختم شو. په دې سره تاسو کولی شئ خپل سرچ د فیسبوک ټول سرچ ختم کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازماً موږ در سره فالو کړئ.